ځل ما ویډیو جوړه کړې وه چې هغه وه د آیفون موبایلو په باره کې چې افغانان دویم نمبر موبایل یې خرڅوي. البته ډېر خلکو ماته مسیجونه هم کړي او کمنټو کې ماته توهین کړی چې ته دروغ وایې او د حقیقت نه لري او ته د کومه ځایه ثبوت لري. زه نن تاسو ته وړوکی ثبوت در کوم چې دا دی په اردو ژبه تاسو ویډیو کې ښیم اخر کې. او بل دا دی چې دا موبایل 12 چې دی دا 16 ته اړوي. یعنې ته فکر وکړه 12 موبایل چې 16 ته واړوي. اول خو تاسو راشئ سیټینګونه مو ګورئ چې افغان موبایل اخیستې که بیا چېرته د سیټینګونه نه وي بیا زه تاسو ته یو بله ویډیو راوړم چې هغه کې تاسو کوم موبایل په 1200 اخلئ هغه په 200 په 300 روپۍ له 400 روپیو نه به هغه موبایل چې 14 پرو ماکس دی هغه 400 روپیو نه اضافه نه وي. هغه کس درته شخصي معرفي کوم هغه کس نه زه خپله مال اخلم او ما سره په لاین کې دی. هغه کس چې هغه همدغه موبایل ریپیر کوي 12 14 موبایل چې د 16 ته اړوي 15 ته اړوي چې هر موبایل ته ترې وغواړي هغوی له مخکې نه اړولي دي. بس اډر ورکړه درته رالېږي سټیکر به پرې لګېدلی پوه کامرا هر څه به یې صفای بیټرۍ به یې فولي او موبایل به یې 12 پرو ماکس 14 پرو ماکس 15 پرو ماکس تا ته به یې اړولی 16 پرو ماکس ته. بس تا زړه د څه ډکه ماډل ترې غواړي. نو دې ویډیو کې تاسو ته تر اخره ښیم. هیله ده ما سره په دې ویډیو کې اوسېږئ او خپل سوالونه کمنټونه هم کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. خلکانو دا ویډیو چې دی په اردو ژبه دی خو زه تاسو ته ښیم که چېرته بیا تاسو پوه نه شئ په دې کې دی وایي چې دا ماته له فلاني ځای نه موبایل راغلی دی او زه یې غواړم چې 12 موبایل 16 ته واړم. ویډیو ته غوږ شئ. एक भाई ने हमें बहरिया टाउन लाहौर से भेजा है. अभी इसे ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या भाई ने हमारे लिए भेजा है. पैकिंग खतरनाक किस्म की हुई है. डब्बे के अंदर से डब्बा निकल रहा है. अभी ओपन करके देखते हैं ऐसा क्या है जो इतनी सेफ्टी से पैक किया हुआ है. इसमें से निकला है आईफोन 12. भाई की डिमांड है कि इसे कन्वर्ट करके दें 16 प्रो में. ये है 16 प्रो की कस्टमाइज बॉडी जिसके अंदर आईफोन 12 के सारे पार्ट्स को शिफ्ट किया जाएगा. आईफोन 12 की कन्वर्टेड बॉडी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और पाकिस्तान में सबसे पहले इसे हमने इंपोर्ट किया. सबसे पहले हम आईफोन 12 की ओरिजिनल हाउसिंग से सारे पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं. डिस्प्ले, बैटरी, फ्रंट कैमरास, फेस आईडी को सेपरेट किया जा चुका है. इसके बाद बैक कैमरे सेपरेट किए हैं और सबसे एंड में इसका मदरबोर्ड सेपरेट किया जा रहा है. ओरिजिनल हाउसिंग से सारे पार्ट्स को सेपरेट करने के बाद अब कस्टमाइज बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स को शिफ्ट किया जाएगा. आप भी अपना पुराना आईफोन X, XS, XR, XS Max, आईफोन 11 या आईफोन 12 16 प्रो में कन्वर्ट करवा सकते हैं. और अगर आपके पास पुराना मॉडल भी नहीं है तो हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्ट किए हुए आईफोन भी अवेलेबल है जो आप हमसे परचेज कर सकते हैं. ये फोन भी कन्वर्ट हो चुका है मॉडल. ها دا ویډیو لږ اوږده ده. زه تاسو ته د کس آی ډي هم دغه آی ډي ده نوم دی. تاسو کولی شئ دا ټول موبایل ریفر کوي. هر موبایل چې تاسو وغواړئ تاسو ته اړئ تاسو کولی شئ دلته سره تعاون چې دغه آی ډي ته وګورئ. फोन भी कन्वर्ट हो चुका है मॉडल देखें. ګورئ دلته دی ښیي ښه دلته یې ښیي ګوره وایي دا ګوره دننه پکې 12 ښکاري د شاته مثلا 16 ښکاري نه دلته دننه سیستم نه دا 12 ښکاري خو هلته په د باندې نه 16 ښکاري سیستم ته څوک نه اړوي پته لګېږي چې 12 دی. خو دا چینایي موبایل چې دی هغو کې پته نه لګېږي هغو کې دننه هم 16 وي. تاسو ته مخکې ما ویډیو کې ویلي او ویډیو هم که نه کتلې تاسو وګورئ دا چې دی دا ډېر په طریقه کېږي او تاسو ته د دې کس آی ډي ما وښودله. تاسو کولی شئ دې ته لاړ شئ ویې ګورئ خپله ویډیوګانې وګورئ او که بیا تاسو بیا هم اعتبار نه کوئ زه درته یو بله ویډیو راوړم چې هغه به داسې په ثبوت وي. تاسو کولی شئ هغه نه موبایل یې والئ. تاسو کولی شئ زنګ ورته ووایئ. تاسو کولی شئ موبایل یې ورته ولېږئ درته واړئ مثلا 12 14 درته اړئ 15 ته 16 ته هر څو ته چې تاسو وغواړئ. بس تر بلې ویډیو هم په الله سپارم. هیله ده ویډیو سره لایک او شیر کړئ او هغو دوستانو ته یې ولېږئ چې افغانان نه سامان اخلي.